په بل زما یار چې دی نو هغه په غرونو باندې ورځي او غرونه پروګرامونه خوښوي او زه یې نوم نه اخلم. بل زما یو ملګری دی چې هغه ډېر زیات دنګ لوړ دی او زه مندری یم. زه په مندرو کې داسې یم چې زه شر نه خوښوم ګنې نو اکثر خلک وایي ټول مندري شر پسند دی او هغه په دنګو کې کم عقل نه دی هوښیار دی. زه یې نوم نه اخلم. یو بل ملګری پکې زما داسې دی چې هغه یو ډیګنیفاید باوقاره سړی دی ګرځېدلی هم د روایتي پښتنو دي په فورسز کې وخت تېر کړی دی خو په اواز کې نسایي یا نسواني خواږه دي د هغه نوم هم نه اخلم. بل زمونږ یو داسې مشر دی چې کله به مونږ غر ته بوته نو چې رستو به شو نو زمونږ په غرونو باندې مین ملګري پسې بې بدې خبرې کولې ځکه چې هغه لکه زما په خپو معذوره دی او چې څومره بدې ردې به کېدی شو نو ما سره به یې زړه سپک کړه. د دې غونډې مشر میلمه ابرار غر صاحب، صدر ملګري لیکوال پښتونخوا اکبر هوتي صاحب، عزیز مانیروال، جان بهادر لالا، میر نواب، زمونږ حاجي صاحب او حقانی صاحب خو زما خیال دی لاړو. عزیزانو د هر څه له مخه خو زه د نړیوال ټولنې کابینې ته د دې انتظامیې ته د دې مرستیالو ته ډیره زیاته مبارکي وایم چې دی د 1300 کالو راسې ډیر فعال کردار ادا کوي. خپل اتلان هم نمانځي، خپل شاعران ادیبانو له هم چې دی نو دستارونه ورته په سره او کامي ټوپای ورته په سره د دې سره چې دی د کتابونو مخکتنې کوي او چې کوم د علم او د عرفان او د ادب دا کاروان دی روان کړی دی په یو داسې ټولنه کې چې زه اکثر دا خبره کوم چې د پاکستان دا معاشره چې دا نو دا یو الهجوم تش یو کراوډ او اوس متشدد هجوم دی. پخوا صرف کراوډ اوس چې دی نو د وایلنټ کراوډ دی. نو په داسې یو معاشره کې چې چېرته کې ګوټن دی، چېرته حبس دی، چېرته خلک سندره وجني، چېرته خلک آرټ وجني، چېرته خلک چې دی سوالونه وجني او په دغه ګوټن کې په دغه حبس کې که څوک ناڅاپه چې د عقل او د خیرت نه ډکه خبره وکړي نو هغه باندې یو بل کس فتوا ورکړي او چې فتوا ورکړي نو بیا ته څوک دا تپوس هم نه کوي چې ته څنګه اتارټي تا څنګه فتوا ورکړه او وایلنس شروع شي او سړی وهل شروع شي او بیا میاشت دوه پس خلک وایي چې دا خو مونږ غلطه کړې وه دا سړی خو د خو داسې نه ویلي. په یو داسې ټولنه کې چې هغه ریاست هم په هغې کې پارټي ده، ریاست هم غواړي چې دا په پښتونخوا کې دغه تشدد وي، په پښتونخوا کې دغه شان جنگ وي، دغه شان وینې دې بهیږي. په دې کې چې دی کومې سرګرمۍ کوي نو دا آرټ چې دی د دې چې هر یو شکل دی، هغه که شاعري ده، که مصوري ده، که فن تعمیر دی، که نقاشي ده، هغه هر یو صورت د دې چې زه اکثر دا وایم چې د ایون که د ګل او بلبل شاعري ده نو هغه هم ټولنه ډیسنټ کوي، پولایټ کوي، سیویلایز کوي. پنډت جواهرلال نهرو په خپل کتاب اټوبایوګرافي کې لیکلي دي، خپل ژوند لیک کې وایي چې دا انساني تهذیب او دا سیویلایزیشن چې دی نو دا تلونکي راتلونکي سیاستدانان نه بوځي مخکې، دا د یو ټولنې دانشوران او د هغې مصوران ادیبان څه ته چې سیویلایزیشن وایي هغه دی مخکې بوځي. نو چېرته چې کومه ټولنه د آرټ یا د زیبا هنرونو په وجه باندې د هغې په حواله باندې شنډه شي نو هغې کې دهشت پیدا کېږي، هغې کې وحشت پیدا کېږي. او زمونږ په ټولنه کې دی وخت کې آرټ یا ادب چې دی نو هغه د فلاسفي ځای هم اخیستی دی. فلاسفي په یونیورسټو کې هم اکثرو کې نشته، په کالجونو کې هم نشته. فلاسفي داسې یو سبجیکټ دی چې هغه سوال پیدا کوي، هغه سوچ او د غور و فکر، ځکه چې هغه د فلاسفي لغوي معنی دا ده چې ویزډم اف لو، یعنی د لو اف ویزډم، مطلب د ویزډم سره او د ویژن سره او د ذهانت سره مینه کول. نو هغه هم په شا شوي دي په دې کې چې د دې ټولنو هغه که هر یو ادبي ټولنه د دې مثال داسې دی هغه څه ته چې اور اورکې وایي او اور اورکې چې دی نو دا چې کله یو تیارې ته وردن نشي نو که د پکې لږ کم از کم دوره وسي چې دی پکې خپله رڼا خوروي
څنګه چې د پتنګ او د اورکي منځ کې یو مکالمه ده علامه اقبال رحمت الله علیه په خپل نظم کې کړې ده، نو هغې کې هغه دغه چې دا پتنګ دی جگنو ته وایي چې کس آتشی بے سوس بھی مغرور ہے جگنو، پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو. الله نو دا دغه ورته وایي دا جگنو ورته وایي چې الله کا سو شکر کے پروانه نہیں میں درویز اگر آتش بیگانه نہیں میں. که هر څنګه رڼا ده نو په خپله کونه کې مې ده وایي جگنو ورته وایي. نو مطلب دا چې دا رڼا خورول، دا مشالونه بلول چې دی دا ډېر لوی کار دی او د نړیوالې ټولنې ته زه بیا مبارکي وایم. د مشال په شاعرۍ خبرې وشوې، زه خو چونکې د دې کتاب برخه یم، په دې کتاب په سریزه نګارو کې زه هم شامل یم، نو کله چې د کتاب مخکته نه وي نو په د عدالت په دې هغه کې چې دی مخې ته هغه چې ورته کټیره وایي په دې کې چې دی دغه لیکونکي سریزه لیکونکي هم د دې شاعر سره ولاړ، نو زه هم هغه سره ولاړ یم. خو دا ده چې زه دا مشال د هغه وخت نه پیژنم چې دی په خپله غزل و، نو دا بیاله خبره ده چې د دې غزل په مطلب باندې صرف تصور مانیروال پوهېده، زه پرې نه پوهېدم. نو دا زمونږ لاسو کې لوی شي، زمونږ مخې ته لوی شي. د ده شاعري چې ما کته نو ما دا سوچ کو چې د دې سړي ژوند ته اپروچ چې کوم دی هغه روماني دی. دی چې طبقاتي نظام ته ګوري نو هم په روماني سترګه ورته ګوري، دی که کام پالی ته ګوري نو هم په روماني سترګه ګوري. ګنې تاسو دا کتاب راوچت کوي، په دې کې به تاسو ته د جانان او د سترګو ټکي ډېر زیات په لاس راشي. جانان پکې ډېر زیات دی او سترګې پکې ډېرې زیاتې، ځای په ځای پکې خپل روانې کوي. او ظاهره خبره ده چې کوم روانې سترګې کولی شي یا بل هېڅ نشي کولی. نو د ده اپروچ روماني دی، د ده اسلوب روماني دی، خو په دې رومان کې چې کومه حقیقت پسندي ده، کومه کامپالي ده او کوم انسان دوستی ده، هغه پکې له خپله د داسې پیرلې دي لکه څنګه چې دا یو ښایسته جینۍ په خپله هنرمند هم یو په خپله سپینه لمنه باندې د موکیش ګلونه وکړي او ښایست او ښکلا به پیدا شي. زما دا خیال دی چې دا کم اوس دی وخت کې کم طوفان راغلی دی د شاعرۍ، لکه ده ورته یو اشاره هم وکړه د کسکریت. په دغه کسکریت کې چې کوم دی دور کې کوم داسې شاعران راغلي دي چې هغوی کې د هغوی په شاعرۍ کې پویټک ډیپت هم شته او پویټک وزډم پکې هم شته، یعنی شاعرانه جوړتیا پکې هم شته او شاعرانه ښکلا او حسن پکې هم شته او شاعري پکې شته. دا څه ته چې زه ورته جرنلسټک پویټري وایم نو داسې جرنلسټک یا صحافیانه شاعري نه ده. په هغې کې دی هم داسې دی چې دی ډېر ځله په خپله شاعرۍ کې د صحافیانه شاعرۍ ځان ته راښکلی دی، د لمنې نه یې نیولی، ده ته خپله لمنه راخلاص کړې ده او په غزل کې یو شعر دوه شعره چې دی نو هغه د هغه شاعرۍ ورټومبلې دي کومه چې شاعري وي. او زما خیال دی چې د دې وجه دای چې د یو شاعر خپل ژوند څنګه دی، ځکه چې شمس الرحمن فاروقي ډېره ښایسته خبره کوي، هغه وایي چې د شاعرۍ نظریه نی، نظریه د شاعري بس شاعري وي، یا دا ښه وي او یا خرابه وي. شاعر چې دی نو د ده نظریه د ده په شاعرۍ کې ښکاري، که دی ترقي پسند وي نو د شاعرۍ کې به ترقي پسندي وي، که دی کام پاله وي د ده په شاعرۍ کې به کام پرستی وي، او که ده کې دغه ټول څیزونه لږ لږ موجود وي نو خوشحال بابا وایي د خوشحال خټک له عشقه گفتگو شي چې په لوښي کې سوي هغه تې توی شي. نو دا لوښی ډېر زیات ښایسته دی او ډېر روماني دی. نو ذکر دی نه چې د سره توی شوي دي. ګوره تاسو ورته دې شاعرۍ کې وګورئ، دی ناامیدي هم په زنده دلی سره پیش کوي. د ده په شاعرۍ کې ته چې لولې نو تا باندې به د مایوسۍ کیفیت نه راځي. داسې یو وخت چې دا ټول چاپیرچل د مایوسو نه ډک دی، داسې یو وخت چې په زړونو کې هم د مایوسۍ په سینو کې هم د مایوسۍ تیارې خورېږي. په داسې وخت کې دی داسې شاعري کړې ده. زه وایم، زه دې ملګرو ته اکثر وایم چې د امید رڼا وویشئ، د امید مشالونه بل کوي، خلکو له ژوند ورکوي او په دې ژوند کې تنقید وکوي، ځکه چې شاعر چې دی که نه هغه